اوس به واورو د پولې پورې ډرامه. د پولې پورې ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې مطلب شاه ملک غني ته شیطانت وکړ چې د کنډو کلي شورا سره د عشر په ورکولو کې مرسته نه کوي تر څو شورا په خپلو کارونو کې پاتې راشي. اوس به دا واورو چې فرید سردار اکا او میوه ګل د څه په خاطر پټه ناسته کوي. میوه ګل کاکا تا او سردار اکا ته مې په دې خاطر تکلیف درکړو چې موږ او تاسې یوه پټه غوندې ناسته وکړو. پټه ناسته فرید وراره د شورا ناستې خو پټې نه وي. دا کومه خبره ده چې موږ ورباندې پټه ناسته کوو؟ خبره د زړور خان ده. زه خو حیران یم چې د دې سړي سره به څه کوو. څه به ورسره کوو؟ د یوې تورسرې کور مخې ته یې ډزې کړي دي. بس کومه پریکړه چې د نورو دپاره ده هغه د زړور دپاره مي او جلۍ خو یې په نوم کېږي نه. ښه نو میوه ګله پریکړه خو داسې ده چې د داسې خلکو باید کور وسیزل شي. خو که کور یې وسیزل شي نو حسن خان کاکا ته نقصان دی او دا خو بیا داسې ده چې د یوه ګناه سزا دا د اوس موږ بل ته ورکوو. او بله دا چې حسن خان کاکا ملامت هم نه دی ځکه چې هغه د خپل زوی نه خوشحاله نه دی او د زوی په هکله یې مخکې شکایت هم کړی و. ښه چې داسې ده نو بیا د زړور د کلي نه وشړل شي. هغه هوښیاران وایي چې د بلا نه یا لري یا غلي. میوه ګله که زړور موږ له کلي نه وشړو نو دا به راته بل سرخوږی شي. څنګه به سرخوږی شي و سردار اکا؟ سرخوږی به راته داسې شي چې سړی تیار بدماش دی تر اوسه یې چېرته سم کار نه دی کړی او که له کلي نه م وشړل شو نو وایم خدای مکه وسله والو سره لار پیدا نه کي. دا به راته بل غمي وسله والو سره به ګرځي او کلي ته به ستونزې پیدا کوي. ښه چې نه سړی شړی نه کور سیزئ نو کوئ به څه؟ بیا نو بندي کولی پکار دي. د کلي نه به م ونه وځي او خلک به م ترې په امان شي. آفرین میوه ګل کاکا همدغه د ستونزې حال دی را پیدا شو. بس ګورئ سردار اکا دا خبره به زموږ او ستاسې ترمنځ وي چې کلي ته خورا نه شي. هسې نه چې زړور خان ته خبر ورسیږي او خپې سپکې نه کي. ښه دې وویله. بس د نیولو څه تابع به یې وکړو چې په څه طریقه باندې زړور ونیسو او بندي کړو. خو په دې کار کې به موږ سره حسن خان هم مرسته کوي. هی حسن خان خدای خبر شه ځکه چې هغه غریب خو د زوی د خاطره کور ته نه ځي نو موږ سره به څه مرسته وکړي چې هر څه کوو موږ او تاسو به یې کوو. ترورې خیر دی ته راپورته شه که نه ډوډۍ مې تیاره کړې درته یو څو کپه خو وخوره. نه لرې که نه یې خورم. زما بنوړۍ د ستوني نه تېره نه شي. زه به تر هغې نه هره نوره ګرځم تر څو مې چې د زوی درک نه یې لګېدلی. ترورې زه بیا هم درته وایم چې انشاءالله عبدالرحیم ژوندی دی خو که ته همداسې نو خدای مکه په تا به څه چالو شي. پرېږده چې راباندې وشي کاشکې چې زه مړه وی خو چې د زوی دا غم مې نه وی لیدلی. زه خو د زوی نه زیاته نه یم چې په هغه څه کېږي نو په ما دې 100 وارې وشي. و خدایا ما د عبدالرحیم په سر کې قبوله کړي هغه روغ جوړ کور ته راولي که په ما څه کېږي ودې شي. نادیه لوري د عبدالرحیم په مور باندې بیا څه چل شوی دی؟ کاکا ښه دی چې راغلی ترور مې ډوډۍ نه خوري. وګوره ډوډۍ مې ورته اچولې ده او دا لاس ورته نه وروړي. ید الله تعالی نیکبختي یو څو کپه وکه ستا خو دا یو وخت نه دی که نه څو وخته دې ډوډۍ نه ده خوړلې. ما ته د ډوډۍ مه وایه د عبدالرحیم راته ووایه د عبدالرحیم چې د عبدالرحیم څه درک ولګېد او که نه چې مړی پیدا شي یم زړه خو به مې صبر شي که نه. ید الله تعالی نیکبختي د الله نه خیر غواړه. بنده باید په مصیبت کې صبر وکړي. تر اوسه د عبدالرحیم درک نشته خو انشاء الله وبلګي. دا نادیه لور چې مې وای عبدالرحیم ژوندی دی نو زما زړه ته هم دا خبره غورځېږي چې هغه به له خیره سره ژوندی وي. د هغه همت ماته معلوم دی وسله والو ته هیڅ ضرر نشي رسولی.
دا خو تاسو وایه که نه چې په کور کې ناست دي. خدای خبر چې زما په زوی به څه تېرېږي. غوښې به یې کارغانو وړي، چېرته به ګړنګ کې پروت وي، لیوانو به خوړلی، څه به پې شوي. وای خدایه ما مړه تازه ګله وراره چې څه شی دې غوښتی و ټول مې درته برابر کړل. کور دې ودان سرداره که هغه بسکټ خو پکې شته؟ و درته مې پکې اچولي دي، واخله. ژوندی اوسې. رښتیا تازه ګله وراره هسې په دې زړه کې مې داسې یو خبره تېره شوله چې در باندې بده ونه لګېږي. سرداره که الله دې نه کي چې ستا خبره دې په ما بده ولګي. تا خو همیشه ما ته داسې خبرې کړي چې زمونږ په ګټه یي، زمونږ پکې خیر یي. نو انشاءالله په دې خبره کې به م خیر یي. راته ووایه. خبره مې دا کوله وراره چې ستا خو د مېرمنې د مړینې هغه دی څه وخت وشولو، دا به ډېره ستونزمنی چې تا ته د 2 ماشومانو پالنه در په غاړه ده. نو ما ویل که چېرته د کور ودانولو په هکله باندې فکر وکړي دا به درته ښیي. سرداره که په دې هکله ما فکر نه دی کړی او پاتې شوه د ماشومانو خبره. نو د ماشومانو پالنه یوازې په ما نه ده، شکر ده په کور کې 2 نیاګانې دي، هغوی ورته ډېر پام کوي. هغوی سره د خدای ښه وکړي چې ستا په اولادونو باندې پام کوي. خو هسې ویمه تازه ګله وراره که خپل کور دې شي خپل اور دې شي نو ډېر به ښه بچي به دې م راټولي او ته به م ترې بېغمه. خو سرداره که په دې هکله زه نه غواړم چې خبرې وکړم، ځکه چې د واده اراده مې نشته دی. سمه ده نو هسې بس زما په زړه کې ګرځېدله. دا ساعت په ما باندې م تېر شوی دی چې مېرمنه په کاله کې نه وي نو هغه کور ډېر داسې بدرنګ ښکاري او ماشومانو ته م سخته وي. سرداره که ته خو ما پورې نښتی چې واده وکړه کور به دې ودان شي، خو ما ته بیا ستا په هکله فکر را پیدا شو. څه زما په هکله؟ ما ویل چې ستا خو مېرمنې 2 دي، د ګلزار د مور په هکله خو خبرېږم چې مرکز ته م ځي او د کور کارونه م کوي، خو د ابرار د مور په هکله څه خبر نه لرم چې هغه نن سبا چیرته ده. که رښتیا درته ووایم تازه ګله وراره هغه خو نن سبا په کابل کې ده او هملته زما د کشمالي لور سره په مرکز کې کار هم کوي. نو یعنې د دې ځای نه تلې ده؟ د دې ځای نه خو ډېره مخکې تلې ده. یعنې د ګلزار مور نه پرېښوده څه بله ستونزه وه؟ نه داسې کومه خاص ستونزه نه وه، خو بس زړه یې راتنګ شو ویل زما پلارګانۍ ته نو ما یې مخه ونه نیوله. نو ستاسو ورسره څه خبرې اترې کېږي او که نه؟ نه داسې خاص خبرې مې ورسره نه کېږي، خو د کشمالي لور سره مې چې خبرې وکړمه هلاوالې اخلمه. خدای دې همالته خوشحاله لري او په دې باندې ډېر خوشحاله شوم چې ستاسې لور سره همالته مرکز کې کار هم کوي. خو سرداره که غواړم تا ته یو خبره وکړم. په 2 سترګو ووایه. د 2 ښځو درلودل ډېره غټه ذمهواري ده. په کار ده چې ته د 2 مېرمنو ترمنځ برابروالی راولې، 2 ته یو شان حقونه ورکړي. په همدې خاطر الله تعالی موږ ته امر کړی دی چې تاسو د ښځو برابروالی راولئ، او که دا توان په ځان کې نه وینئ نو بیا د 2م واده حاجت نشته دی، ځکه سړی ګناهګاریږي. نو تا ته م وایم چې خدای مکه په دې هکله دې غاړه بنده شي. د سلګۍ پلاره تا خو ویل چې شورا به د زړورخان په هکله فیصله کوي، څه وشو؟ که نه هسې زړورخان په دې نامه باندې ډاروئ. هاي سنګینې، کاش چې زړور په دې خبرو ډارېدی، اوس به مې څه غم و، سم سړی به و که نه، او ستا د شورا فیصلې ته تادي ولې ده؟
هغوی چې هره فیصله کوي که نه نو زمونږ په ګټه به نه وي، یا به راباندې جریمه ږدي چې زما په وس کې نه ده، او یا به راته کور سیزي، بېدر او بېدرګاه به شم. ځکه زړور داسې کار نه دی کړی چې څوک یې وبخي. د یو تور سرې کورنۍ ته یې سپکاوی کړی دی. کېنه خواره، زه حیرانه تا ته یم. خپل زوی پسې دې څنګه حساب نیولی؟ داسې یې کړي په زور یې ملامتې. ملامتې ته به ملامته وې. ښه نو چې ملامتې ته ملامته وې، د پرخې مور چې زه له کوره په بد رنګ جواب کمه، د هغې پوښتنه ولې نه کې؟ په هغې کې هم همدا ته ملامته یې. ولې څوک به د چا په خور لور باندې مرکه اوس نه کوي؟ چې پیغله په کور کې نو مرکه به پې خلک کوي. دا خو څه بده خبره نه ده. او بیا چې زړه یې نه نو راته به یې ویلو چې نه کېږي. زیاتې خبرو ته یې څه حاجت و؟ تا سره همدا په کار دی وسنګینې. تا ته ما نه ویلي چې زړور ته څوک خور لور نه ورکوي، سم سړی نه دی. خو تا دا فکر ونه که، پړونه دې په سر که او په کورونو ګرځېدي، او دا غم دې نه کاوه چې پرخه د زړور سیاله ده او که نه، پرخه د مرکز او د مدرسې جلی ده. او ستا زوی لوپر او بدماش دی. اوس یې هم در سره ډېر ښه کړي دي. او نو ته خواسې نن په خپل زوی باندې تنګې چې مقصد مخې ونه وینې. بس پرېږده دې خبرو نه تېره شه. هسې مې هم په زړه پولۍ ولاړې دي. غم د دې کوه چې شورا به څه فیصله کوي. چې ملک غني باندې زیری وکم نو ډېر به خوشحاله شي. زنګ خو روان دی. السلام علیکم جابرخانه. وعلیکم سلام. ملک صاحب، هر وخت به دې پیغورونه راکول چې د کار خلک نه یې. تر اوس هم سم کار ونه کو، زم خوشحاله نه کړم. نن در باندې داسې زیری کوم چې د زړه نه خوشحاله شې. ښه ووایه که نه څه تورم کړې ده؟ تورم دا کړې ده چې ستا په وینا د امن د کمیټې په پوستوم حمله کړې ده. د قانونو ځای ته نیونې و. خو دا دومره غټه خبره نه ده. منګه د دې نه هم غټه توره کړې ده. د دې نه غټه توره؟ دا څه م کړي دي؟ زمونږ خو مقصد هم دا خزانې دي. ملک صاحب، د ملا کریم خان زوی عبدالرحیم هم ژوندی نیولی دی. اوس را سره بندي دی. جابرخانه دا ته رښتیا وایي که هسې زما د خوشحالۍ دپاره وایي؟ نه ملک صاحب، رښتیا دي. خبر به شي له خیره. په کلي کې به اوازه خپره شي چې عبدالرحیم نادرکه دی. بس چې رښتیا دي نو زه دې ډېر خوشحاله کړم. آفرین جابرخانه، چې څه غواړې درته به در ورسېږي. خو ګوره یو کار وکړه چې سړی همداسې خوشې نه کړي. د عبدالرحیم په سر باید زمونږ غټې غوښتنې ترسره شي. وړوکی سړی نه دی، د غره ساتونکو د ډلې مشر دی. مشره پوهېږم ملک صاحب، همدې د خاطره مې اول درکړه چې زړه دې خوشحاله شي. د کشمال پلاره دکان کې د څنګه ناوخته که؟ خیرات خو به و خیریت و. تازه ګل راغلی و، نو هغه سره مې خبرې کولې، او بیا په خبرو کې مې ورته داسې یاده وکړله. ما ویل که چېرته د بل واده اراده لري نو چې غم یې وکړو. د هغه د واده غم ته کې و تور پیکۍ ما ویل چې که چېرته تازه ګل رضی نو بیا به مونږه د زرمینې سره هم خبرې وکړو. د زرمینې دپاره ډېر مناسب ځای دی. خو بس ونه شوه. په ځای د دې چې تازه ګل زه واده ته رضا کړم، هغه زه ملامته کړم. وی ولې په څه شي ملامته کړې؟ د سکینې په هکله راته یې ویلې چې هغه نن سبا چیرته ده. ابرار خو په کلي کې وینو، او د ګلزار د مورم خلک خبرې کوي، مطلب مرکز ته ځي راځي. خو د سکینې هیڅ څوک څه نه وایي چیرته ده، پوښتنه یې کې نه یې کې. او دا هم راته وویل که ته د خپلې بلې مېرمنې پوښتنه ونه کړي نو د خدای تعالی په نیز به ګناهګار یې. بس په دې باندې که رښتیا درته ووایم نو ځان سره ډېر خجالته شومه.
نه ته په څه شي خجالته شوې ولې خو پام دې کنه چې سکینه زمونږ له کوره لاړه او پلار کره شوله نو بیا یې ما داسې خاصه لاوال وانخسته هماغه یو ځل چې ورغلم بیا مې نه ورسره په تلیفون خبرې وشوې او نم هلته ورغلم نه دا خو څه سخته خبره نه ده چې تا ته دومره ځان ملامت ښکاري ځان د ملامتیا نه خلاص که نو د ملامتیا نه خو داسې خلاصېږم تورپیکۍ چې یا خو د هغې وخت په وخت پوښتنه وکم او یا یې بیرته کور ته راولم خوښه سته چې هر یو کار درته ښه ښکاري خو که زما منې نو کور ته یې راوله زه به د هغې په راتګ باندې ډیره خوشحاله شم مقصد دا زړه کې رانولې چې ګوندې سکینې سره به زما ژوند ونه شي که هغه راشي زموږ د کور مشره ښځه ده نو زموږ ژوند به نورم په خوشحالۍ تېرېږي ښه تورپیکۍ ما خو دا فکر کړی چې ګوندې ته به د سکینې په هکله مخالفت وکړې خو والله آفرین چې ستا له خولې مې داسې خبره واورېده د هغې په جدایۍ کې زما خیر څه شی دی خو که په کور کې راسره یي هم به هغه خوشحاله او هم به مونږه دا وه د پورې ډرامه چې تاسې واورېده په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي په ډرامه کې مو واورېدل چې راضیه د عبدالرحیم له ورکېدو خبره شوه زړه ته یې ډېر غم ورغی خو نادیه بیا هڅه کوي چې زړه ته یې تسلي ورکړي آیا د نادیه په خبرو به یې تسلي وشي په دې هکله به تفصیلي راپور د پورې په پروګرام کې واورئ که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ نو په دې شمیرو را سره اړیکې ونیسئ 0 3 30 55 0 شپږ شپېته 3 30 55